بېشکه د فیصلې ورځ یو ټاکلی وخت دی. په هغه ورځ کې به په شپېلۍ کې پوکی ووهل شي. تاسې به ډلې ډلې راویستل شئ او اسمان به پرانستل شي ان تر دې چې هغه به دروازې جوړ شي او غرونه به وخوځول شي تر دې پورې چې سراب یعنې د ځمکې د مخ سپین ځګ وګرځي. په حقیقت کې جهنم یو څارنځای دی د سرکشانو هستوګنځای دی چې په هغه کې به دوی په مودو پراته وي. په هغه کې به هیڅ د کوم یخ او څښلو وړ شي خوند هغوی ونه څکي. څه چې مومي هغه به یوازې شیدلې اوبه د زخمونو وینې زوی وي د هغو د تیرو کړو عملونو پوره او بشپړه بدله. هغو هیڅ د قیامت ورځې د حساب هیله نه لرله او زمونږ آیاتونه هغوی بیخي دروغ ګڼلي وو. په داسې حال کې چې موږ هر شی په شمار لیکل اوس خوند وڅکئ موږ به تاسې ته له عذابه پرته هیڅ بل شی در زیات نه کړو.